قدرمندو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله. دا ورور شاسوار نومیږي غالبا. څه دردونکې خبرې مې په میډیا کې ولیدلې، له مسلمانانو نه ګیلمن وو او یقینا د مسلمانانو په حال باندې د انسان زړه درد کوي چې ولې مسلمانان دومره کمزوري سول. مسلمانانو ورونو ولې د مسلمانانو په غلطیو او خطاییو پسې سوي یاست؟ د دې کار دپاره خو الله جل وعلا ته نه یې پیدا کړی. د مسلمانانو یا د انسانانو غلطي وي، خطایي وي، ګناهونه چې لیکي، الله جل وعلا نور مخلوق ورته پیدا کړی چې ملایکه دي، کرام الکاتبین دي. له هر انسان سره فرشتې ملایکې دي چې د دې انسان غلطي او خطایانې لیکي. دا خو د تا مسؤلیت نه ده. ته الله جل وعلا د دې دپاره پیدا کړی چې د مسلمانانو د غلطیانو، د خطاییو، د ګناهونو پیغور ورکړي یو بل ته. په الله قسم که دا تعلیم د اسلام وي، په الله قسم که دا تعلیم د دین وي، په الله قسم که دا تعلیم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ او تاسو ته راکړی وي. ای مسلمانانو ورونو، دا شاسوار ورور مخکې چې هر څه کړي دي، یا اوس څه جینې کېږي، یا له موږ او تاسو نه څه کېږي. آیا موږ او تاسو معصوم له ګناه نه یو؟ هېڅکله نه. هغه انسانان چې الله جل وعلا قرآن کې ورته وایي کنتم خیر امه، تاسې بهترین امت یاست، چې صحابه کرام دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي خیر الناس قرنی، بهترین خلق دا د ما صحابه دي. هغوی د جاهلیت په زمانه کې کله چې د اسلام مبارک دین نه و راغلی او د اسلام په مبارک دین باندې نه و مشرف سوي، له دې نه مخکې د جاهلیت په زمانه کې چې ګناهونه جنې سوي، غلطیانې جنې سوي، چې کله بیا د اسلام مبارک دین قبول کړل، ټول عمر یو بل ته پیغور د ګناه نه ده ورکړی. تاسې پوهېږئ ولې؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که د چیرې مؤمن مسلمان ته د یوې ګناه پیغور ورکړل چې پلانی وخت کې دې دا کار کړی، تم پلانی وې، تم پلانی وې، ته هغه کس یې چې هغه کار دې کول هغه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دغه پیغور ورکوونکی انسان به تر هغو نه مړ کېږي تر څو چې وایي همدغه ګناه نه وي کړي چې دا بل مؤمن مسلمان ته یې پیغور ورکړی. ځکه کېدای چې هغه توبه کړې وي او الله جل وعلا یې توبه قبله کړې وي، نو ته اوس راولاړېږې داسې انسان ته پیغور ورکوي چې هغه توبه کړي او الله جل وعلا یې توبه قبله کړي. نو د الله انتقام دا ده چې د دې ګناه دا به تم کوي په دې دنیا کې چې دا کوم مسلمان ته دې پیغور ورکړی ده. دا د الله انتقام ده له دې پیغور ورکوونکي انسان. قدرمندو دوستانو، دا شاسوار مخکې چې هر څه کارونه کړي دي، سندرې، ګانې وغیره، مسلمان خو بیا یې اوس توبه کړې ده. والله یو خبره یې وکړله، وایي په مسجد کې مې په منبر یو څه خبرې وکړې چې وایي راښکته سوم، نو وایي یو کس راته ویل چې ډمه وایي موږ ته نصیحت کوي. الله اکبر. دا بعضې انسانان دا فکر لري چې دا رب یوازې د ما ده او دا جنت یوازې د ما ده. او دا بعضې انسانان چې دونه لولو یې چونډۍ ورخوسې کړي، نو د هغه بیا فکر دا وي چې په جنت کې هم د ما پلار نسوار او چونډۍ کرلي دي، زه به ډاري کورځم. نور انسانان د جنت حقداران نه ګڼي. ولې؟ د الله خاطر وکړي. که د مسلمان زړه نسئ خوشحاله کولی، د مسلمان حمایت نسئ کولی په هر ځای کې، ایا له مانه ګناهونه نه کېږي، له تا نه نه کېږي، له بل نه نه کېږي، داسې په ما ته الله جل وعلا پرده اچولې ده، نو بل مسلمان ته ولې پیغور ورکوي؟ یو انسان نه به غلطي کېږي. تاسو پوهېږئ یوازې معصوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د چې له هغه نه غلطي او خطا نه کېږي. نور له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پرته صحابه، تابعین، تبع تابعین، ټول مسلمانان امکان دي دې نسته چې له دوی نه غلطي ونسي او اشتباه ترې نه ونسي. الله جل وعلا دې موږ تاسو ته هدایت را نصیب کړي. یو ځل بیا د ملایکو کار مه کوئ، بیا د هغه ملایکو چې هغه د انسان غلطي او خطایي ګناه لیکي. الله جل وعلا د دې دپاره چې انسانان ګناهونه او غلطیانې کوي، ملایک یې پیدا کړي، هغه یې لیکي. دا د تا کار نه ده، د تا وظیفه نه ده، ته د خپل مسؤلیت وپېژنه. الله جل وعلا دې موږ تاسو ته هدایت را نصیب کړي.